د پېښور ځانګړی افغان پلاو هغه چې یوازې پېښور کې یې موندلی سئ او د دغه ښار په اکثرو سیمو په خاصه توګه په قصه خانۍ کې یې ځانګړي دوکانونه دي. پېښور ته دغه پلاو افغان کډوالو راوړی، خو اوس دا خواړه هم د پېښور په دودیزو خوړو کې راځي. دې کې چړی، میوې، غوښه یې پکې، داسې نور لکه مسالې شوې اشیان پکې استعمالیږي. دا موږ اوس پهله غوښه پخه کوو، هغه بېله پخه کوو، په خورا کې بېله اچولې پخې کوو. وروسته غوښه چې پخه شي هغه نه بعد بیا اچولې پکې پخوو، او خورا یې غوښه یې چاړه میوه هغې کې بیا بېل دیګ تیارېږي. الله فرقونه خو ډېر دي، خو دا موږ چې به څومره خرچې کوو حساب کتاب نو دې خوند هم ښه یو ځای کې مزېدار دی. لکه ډېرې کلو نه خلک راشي مطلب وایي تاسو کې دې کې ستا اچوئ، که ډېر صفتونه راته وکړي چې دا شی داسې دی هغه شان دی، په ډېر صفت کې زموږ د شاولو. د دې پلاو مینوال وایي د قصه خانۍ دغه پلاو د نورو ښارونو له وریځو او پلاو څخه بیخي بدل دی او د دوی په ټکیو دغه افغان پلاو بیل او ځانګړی خوند لري. دا شاپونه دي د اغزي په دې زمونږ د قصه خانۍ بازار کې، او دا یو منفرد د دې ذایقه ده، د دې ډېر ښکلي طریقه کار باندې دا جوړیږي، صفا سوتره انداز کې جوړیږي، او د دې علاقې خلک دا شی ډېر خوښوي. هسې خو چونکې په هر شهر کې په هر سیټي کې دا شی خرڅېږي، خو لکه د دې کیسه خانې یا د پېښور کې کیسه خانې دا منفرد یو ذایقه ده. دې کې د دې غوښه بالکل صفا وي، د دې پخلی ډېر په صفا طریقې کې کېږي، نو چونکې دا خلک ډېر زیات خوښوي. پېښور خو ځان له خپل یو تاریخ لري، خو چې بیا موږ کله کیسه خانې پېښور ته راشو نو دلته ملګرو سره چې کوم دی قابلي پلو خامخا ټېسټ کوو. او د دې خاص خبره دا ده چې چاول خو نورو ښارونو کې هم ملاویږي، څنګه پنجاب شو، لاهور شو، خو هلته کې قسمه کې مسالې استعمالیږي، خو دا خالص چیز دی او د دې غوښه او د دې ټېسټ چې کوم دی ډېر مزېدار دی. افغان پلاو چې له افغان کډوالو سره پېښور ته راغلی و، نن د دې ښار د دودیزو خوړو یوه نه بېلېدونکې برخه ګرځېدلې ده. د قصه خانۍ بازار په کوڅو کې د دې پلاو خوشبویي نه یوازې د سیمې تاریخ را ژوندی کوي، بلکې د کلتورونو د ګډ ژوند ښکارندویي هم کوي.